اتاق کوچک با امکانات ساده، اما در همین فضای محدود ذهن در حال ساختن آینده متفاوت است. اینجا کارگاه کوچک احمد بلال شاگرد صنف دهم است، جایی که به جای سرگرمی های معمول قطعات کوچک در کنار هم قرار می گیرند تا ایده های یک نوجوان شکل واقعی به خود بگیرند. احمد بلال با امکانات ابتدایی و وسایلی که در اختیار دارد دست به ساختن زده است، از پهپاد کوچک گرفته تا اسکواتور دستساز و طیاره‌ای که می تواند پرواز کند. بلال از شکست‌هایش نیز رونمایی می کند. می گوید تنها برای ساختن طیاره و به پرواز درآوردن آن چندین بار شکست خورده، اما برای رسیدن به نتیجه هیچگاه تسلیم نشده تا آنکه موفق شده است آن را به پرواز در بیاورد. این طیاره را که اول چک میکردیم باز طرفزا بردم ایره امتحان کردیم که بعد از 5 دفعه ما موفق شدیم که موفقانه بالا کنیم. از طرف فامیل خیلی تشویق شدم در فروسا کمک مالیم کدمه و ما توانستم یک نمونه از طیاره بسازم و حالا ما کدمه کمک مالی شد و ما میتونم این طیاره را از تیتانیوم یا چیز دیگه سبک بسازم و ایره میتونم کتاو یک نمونه است که انکشاف دادم. اما پشت این تلاش ها خانواده نیز استاده است، خانواده ای که با وجود امکانات محدود استعداد و علاقه فرزندش را تشویق می کند. پدر احمد بلال می گوید وقت متوجه علاقمندی پسرش به ساخت وسایل تکنیکی شده تلاش کرده در حد توان از او حمایت کند. بلال جان خب لما کمک وغوښتي ماته له ما سره کمک وکړه چې زه دا شی جوړ کړم. مارتون په دواړو سترګو زه به تاسو زیات کمک وکړم چې ته دومره علاقه ورسره لري او شوق لري او جوړولی سي او په ځان باندې یقین لري، نو بیا ما کمک ورسره وکړ. یو 2-3 وار ما کمک ورسره وکړ، ښې پیسې مې ورکړلې، دا شی ولاړ کابل ته پسې ولاړ، دا شی چې په کار ول هغه یې راوړلو. نور خپل زحمت ټول خپل دماغ کې چلولی دی، خپل کار یې کړی دی، نو زه ډېر پرې خوشحاله یم، ډېر ماشاءالله لایقه ده. او نیز می گوید در صورت حمایت شدن پسرش می تواند ساخته های بزرگتری نیز داشته باشد. بلال جان خو بلال خو سي حمایت سي یا کمک ورسره وسي، نو دا یو اول شی دا یو سمپل ده. دا که هر څوک جوړوي، دا که غټه طیاره جوړه سوې ده اول یو سمپل جوړیږي، نو دا یو سمپل جوړ سي که د سره کمک وسي نو دی کولی سي یو سم شی هم جوړ کړي، غټ شی هم جوړ کړي. دی خو اوس نه وسایل لري نه هېڅ شی، دا په چاړه او پیچکش او په دغو شیانو باندې دا شی جوړوي، نو که د سره کمک وسي یا حمایت سي دی کولی سي غټ شی هم جوړ کړي. در سوی دیگر استادان احمد بلال نیز میگویند آنچه در این ساخته ها اهمیت دارد تنها خود وسایل نیست، بلکه ذهن خلاق، روحیه ابتکار و علاقه ای است که پشت این کارها قرار دارد. اینی شارک است، اینی شارک همون روزی که راجع به اونو موضوع درسشان که بود که جور کرده بود که این جامعه تمام شاگردام یعنی تعجب کرد، خودی ما هم تعجب کردم، چون یک شهرک است. شهرک روز اول یه آدم جور کرد، بسیار سیستم برقی را در اینجا فعال کرده و اینجا استفاده کرده که عیناً ارتباط دارد با مضمون مربوطه، یعنی مضمون فیزیکشانه. او زمان ما متوجه شدیم که بلال جان واقعا یک انشالله در آینده یک کاری خواهد شد. این استعداد اکنون توجه مسئولان معارف غزنی را نیز به خود جلب کرده است. مسئولان در این ریاست از برنامه‌های شناسایی و حمایت از شاگردان با استعداد در سراسر ولایت غزنی در آینده‌های نزدیک خبر می‌دهند. هغه کسان چې هغه خلاقیت او نوآوری او د اختراع په مورد کې مهارت لري، هغه د وزارت حکم په اساس باندې چې مکتوب را لګلې ده، ټول مکاتب او خصوصي او اماراتي ښوونځیو ته لګلې ده. هغه شاګردان تاسو رسما موږ ته معرفي کړئ، بیا موږ په توحیدي شکل وزارت ته معرفي کوو او د ریاست مقام له طرفه دغه شاګردان په معنوي او مادي ډالۍ باندې استایل سوي دي او دا یو مثبت ګام ده و انشاءالله په دې عرصه کې موږ منظم پلان لرو. داستان احمد بلال داستان صدها نوجوان دیگری است که شاید اگر حمایت شوند می توانند برای خود، فامیل و کشورشان مؤثر واقع گردند.
این تنها یکی از نمونه‌هایی از استعدادهای پنهان در دل جامعه افغانستان است. حتی به باور آگاهان با پرورش این استعدادها شاید جامعه افغانستان در آینده شاهد رشد یک مخترع، یک مهندس و یا هم یک مبتکر باشد.